د کاسا زر پروژې کار ځنډول. په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی. فایز علي سمیو پرون جمعه رویټرز خبري اژانس ته وویل تمه کېږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په 3 نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. دا پروژه چې 1200 میلیونه ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع وه چې د کاسا زر پروژې له لارې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. دا کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړې چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي.